نمایشگاه مخابرات نشان دهنده تکنولوژی است که افغانستان امروز داره و به امید روزی که ما بتونیم مثل کشورهای همسایه و جهان تکنولوژی های بروز خود را به جهان نمایش بدیم. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ د غنندارتون په افغانستان کې د مخابراتي سکتور د ټکنالوژۍ همدارنګه په ټکنالوژۍ په مارکیټ کې د ظرفیتونو د موندنې په موخه جوړ شوی دی. زمونږ د وطن برانډ راشد خان دام د هغې نه جوړ شي د غنمو نه د واښو نه جوړ شوی دام د غنمو د واښو نه جوړ شوی د ګورې د غنمو واښو رنګ خپله ده د باز ځای نه چې بیا تغییرات پکې راوړو د سوځوو او کار هم کړی دی. د مخابرات او معلوماتي تکنالوژۍ د نندارتون ته ښه راغلاست. د مخابرات او معلوماتي تکنالوژۍ د نندارتون ته ښه راغلاست. عطاالله وردګ یم او زه بیا له ابدارۍ څخه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. قدرمنو لیدونکو، د افغانستان د اسلامي امارت بیا د وزارت مخابرات او معلوماتي تکنالوژۍ په نوښت په لومړي ځل په افغانستان کې یو 15 ورځنی نندارتون په لاره اچول شوی. د تکنالوژۍ په برخه کې درښکاره کړمه. هیله مند یم خپرونه تر پایه وګورئ او زموږ سره ملتیا وکړئ. خبرنگار کوچک افغانستان شیخ جان کفشانی همراه ماست. شیخ جان، نظر شما درباره از امی برای نخستین بار امی نمایشگاه وزارت مخابرات برای انداختن نظر شما در این باره چی است؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام بیننده های عزیزتان. انشالله خوب صحتمند سرحال باشین. خب در کل نمایشگاه ها خوب است برای آشنایی ملت با چیزایی که مردم تولید میکنن تجاران ما. این واقعا خوب است که ما بدانیم که واقعا در وطن ما چه چیزها تولید میشه، چه چیزها ساخته میشه و چه امکانات را ما در وطن ما داریم. و نمایشگاه مخابرات نشان دهنده تکنولوژی است که افغانستان امروز داره و به امید روزی که ما بتونیم مثل کشورهای همسایه و جهان تکنولوژی های بروز خود را به جهان نمایش بدیم. بخیر باشید. این نخستین باری است که در افغانستان یک نمایشگاه برگزار می شود، چون روز به روز که از هوش مصنوعی پیشرفت زیادی کرده. چون ما با اگر خود کشورهای همسایه مقایسه کنیم، ما که از او فرق داریم. دیگه نظرتان درباره از این که ما در بخش هوش مصنوعی سیستم‌های جهانی فعلا پایین هستیم، ولی تنها امید ما جوانای ای وطن هستند که میتونن زحمت بکشن، حالا در خارج داخل تحصیل بکنن و خود را برسانن. چون امروز هوش مصنوعی با سرعت نور در حالت پیشرفت است. اگر حال ما توجه نکنیم ممکن است که باز وطن ما مثل همیشه همینطور عقب بمانه و پیشرفت نکنه. ولی امروز افغانستان الحمدلله ما میبینیم که جوانانش در حالت پیشرفت هستند، ولی اگر کمی دیگه کوشش بکنن در هوش مصنوعی تکنولوژی های جهانی خود را برسانن، مطمئن باشید که افغانستان ما از این حال روزی که فعلا قرار داره اقتصاد خوب نداریم، ولی انشالله بعد از اینکه جوانان ما زحمت بکشن هم وطن ما آباد بشه، هم اقتصاد خوب می داشته باشیم و هم در بخش تکنولوژی پیشرفت. تشکر. خبرنگار کوچک افغانستان، بخیر باشید. دوستان عزیز، شما نظریات شیخ جان شنیدید. میریم دیگه بخش های برنامه را هم برای شما به نمایش میکشیم. تا پایان برنامه ما را مرید. دوستان ما سره د وزارت مخابرات هوایان ان اطلاع لکوزی ده. دا نندارتون په کوم هدف جوړ شوی دی او اصلي موخه یې څه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د مخابرات او معلوماتي تکنالوژۍ دغه نندارتون په افغانستان کې د مخابراتي سکتور
د ټکنالوژۍ همدارنګه په ټکنالوژۍ په مارکیټ کې د ظرفیتونو د موندنې په موخه جوړ شوی دی. دلته تاسو ګورئ بېلابېل مخابراتي شرکتونه دي، د ټي ټي سي پي شرکتونه دي، هغه شرکتونه چې مخابراتي شرکتونو ته وسایل او امکانات برابروي، نو دغلته ټول موجود دي. همدا ډول د ټکنالوژۍ په برخه کې بېلابېل شرکتونه دلته موجود دي چې په افغانستان کې د ټکنالوژۍ د ودې پرمختګ لپاره کار کوي. د ډیجیټل حکومتولۍ مسله ده چې دلته په مخابراتو وزارت له لوري په افغانستان کې دغه مسله تعقیب شوې ده او کار ورته شوی دی. همدا ډول د مختلفو پوهنتونونو له لوري دلته محصلین راغلي دي، هغوی څخه امتحانونه اخیستل شوي دي په یو خاص شرایطو کې لکه سایبر هکاتان شو، کوډینګ کمپیټیشن شو. همدا ډول د مختلفو پوهنتونونو متخصصین له لوري همدا اوس دلته د مقالو د ارائه کولو مرحله جریان لري. دا ټول هغه مراحل چې مخابراتو وزارت له لوري پام کې نیول شوي تر څو موږ وکولی شو دغه نندارتون له لارې کوم خلک خبر شي او هم موږ هغه خپل لاسته راوړنې خلکو سره شریک کړي. خوشحاله اوسئ. داسې یو څیز باندې مو سترګې ولګېدې چې موږ ته هم داسې نوی ښکاره شو، نو نور به معلومات موږ ته وروره که. سلام علیکم وروره. ښه انشاءالله جوړه بخیر. اول که دغه لیدونکو ته ځان معرفي کړې او بیا دغه محصول موږ ته معرفي کړې. زما نوم ذاکر الله امینی ده او د کنیکټ اپ د کمپنۍ دلته نماینده یم چې موږ یو پروډکټ لرو د کنیکټ اپ چې دا یو سوشل میډیا پلیټفارم باندې خلک استفاده کولی شي او یو ایکو سیستم ده. دلته کولی شي هر څوک راشي، یو کسټمر وي که یو ساده یوزر وي، کولی شي دلته از یو ساده یوزر راشي او خپل هغه روزانه کوم اکټیویټیانې چې لري هغه دلته پوسټ کړي، یو پروفیشنل پروفایل ځانته جوړ کړي او یو بزنس ایکو سیستم هم لرو همدلته ننه کنیکټ اپ کې چې تاسو کولی شئ خپل کمپنۍ دلته راجستر کړئ، خپل کمپنۍ معلومات دلته واچوئ او نور کمپنیانو سره تاسو معرفي شئ او خپل کمپنۍ خلکو ته معرفي کړئ. د وظایفو برخه لرو، تاسو کولی شئ دلته خپل وظیفې اعلان کړئ یا برعکس که خپله وظیفې پسې ګرځئ، موږ سره کمپنیان راجستر دي، هغوی خپل وظایف دلته اعلانوي، تاسو کولی شئ هغې په اشتراک کړئ. نور برخې هم لرو، د ټینډرو برخه، دولتي یا نیمه دولتي یا شخصي ادارات چې پروژې اعلانولې د سرکسازي نه نیوله تر وړوکی یو خرطاسي اخیستلو یو دفتر ته، دغه ټول پروژې اعلانېدلې ولې خلک نه خبرېدل. اوس هغه کمپنیانې هغه وزارتونه راځي خپل هغه پروژې دلته اعلانوي، څوک غواړي داوطلبانه اشتراک وکړي راځي د هغې معلومات ګوري، خپل پروپوزل ورته لیکي او زموږ مکمل سرویسز فعلا فری ده، هر څوک کولی شي دې نه استفاده وکړي. د انویسټمنټ برخه لرو، که تاسو چیرې یو بزنس آیډیا لرئ ولې د انویسټ پیسې نه لرئ، راځئ کنیکټ اپ ته د انویسټمنټ په برخه کې خپل آیډیا چې ده مستقیم یا غیر مستقیم شریکوي او ځان ته انویسټر پیدا کوي. مارکیټ پلیس هم لرو، مکمل دا هر څه چې زه وایم دا ټول په یو پلیټفارم کې یو اپلیکیشن کې دي. مارکیټ پلیس هم داسې ډیزاین کړی چې پکې موږ موټر مارکیټ پلیس لرو، که چیرې تاسو یو دانه موټر لرئ او که بارګین لرئ د موټرو، راځئ موټر هم دلته معلومات اچئ، د خرڅلاو په ډول هم کولی شئ، د کرایې په ډول هم کولی شئ، دلته معلومات اچئ، عکسونه اچئ، قیمت اچئ. یو بل نفر یا خپله که موټر ته ضرورت لري راځئ کنیکټ اپ ته، د موټرو په برخه کې موږ سره کمپنیان راجستر دي چې روزانه خپل موټرونه دلته د خرڅ ته ږدي او په کرایې ته ږدي، تاسو کولی شئ هغې هم استفاده وکړئ. مارکیټ پلیس کې یو بل مارکیټ هم لرو د پراپرټي په نوم، د کورونو او املاکونو، هلته هغه هم لکه موټر غوندې یو دانه کور لرئ که رهنمایي معاملات لرئ، راځئ کنیکټ اپ ته خپل کور معلومات د دلته اچئ، د کرایې په ډول یا د خرڅلاو په ډول معلومات اچئ، یو بل نفر چې ضرورت لري هغه راځي تاسو کور معلومات ګوري او هغه تاسو نه اخلي یا په کرایې اخلي. یو بل مارکیټ پلیس کې یو نوی شی چې موږ کنیکټ اپ کې اضافه کړی هغه رینټل ده، موږ ورته رینټل نوم ورکړی، هلته تاسو هر څه کولی شئ په کرایې واچوئ یا برعکس خپله په کرایې واخلئ، د یو چوکۍ نه نیولی تر غټ کنسټرکشن مشینري پورې کرنګ او دا شیانو پورې تاسو کولی شئ دلته معلومات یې واچئ، د ورځې د هفتې د میاشتې قیمت یې واچئ چې مثلا د ورځې دومره زه کرایه اخلم، د هفتې دومره او د میاشتې دومره. یو بل نفر چې ضرورت لري یا خپله که ضرورت لري راځئ کنیکټ اپ ته د رینټل په برخه کې سرچ کوئ همغه آیټم چې تاسو په کار ده مثلا پیدا کوئ او هغه ځان ته بوک کوئ، تاریخ ورته انتخابوئ چې دغه تاریخ نه دې تاریخه پورې زموږ دغه آیټم په کار ده او هغه نفر چې مثلا دا یې پوسټ کړی هغې ته یو نوټیفیکیشن ورځي، هغې ته موږ یو ډاشبورډ ورکړی چې هلته کولی شي هغه خپل هلته هغه شیان منیج کړي، خپل رینټل منیج کړي، خپل پراپرټي منیج کړي، خپل کار منیج کړي. خو خوشحاله شوم چې ستاسو دغه محصولات مو ډېر ښه دی وضاحت توضیحات ورکړم. دغه اپلیکیشن چې ستاسو جوړ کړی ده دا
خپل زمون وطن افغانانو جوړ کړی که خارجي ده؟ نه دا مکمل افغاني ده، حتی ماشاءالله، د ماشاءالله. انویسټر نه نیولې تر یو دانه انجینر پورې دا مکمل افغانیان دي. څومره وخت یې ونیو چې دا جوړ شو؟ تقریبا 2.5 کال دې باندې موږ کار وکړ چې دا مکمل ټیسټ کړو چې کوم مشکل نه لري، بعد د هغې موږ راکړو بازار. اوس خو دغه نندارتون هم په لاره واچول شو. ستاسو په نظر دغه نندارتون د افغانستان د ټکنالوژۍ په برخه کې څومره ګټه لري که دغه راته ووایې؟ ډیر زیات ګټه لري. موږ ته اوس معلومیږي چې دلته هغه خلک چې راځي موږ ورپېته او موږ دیدن کوي او موږ دا پریزنټیشن چې ورته ورکوو هغې ډېر خوشحالېږي. وایي موږ حتی یو ایراني کمپنۍ و هغه راغی موږ سره کېناستو، موږ چې دا خبرې ورته کولې هغه حیران پاتې شو. وایي موږ فکر نه کوو افغانان دلته یو چېرته رسېدلی چې فعلا رسېدلي دي، داسې یو ایکوسیستم یې جوړ کړی. نو داسې نمایشګاهانې ډېر کومک کوي، حتی یو وړوکی بزنس ته ډېر کومک کوي چې یو ځای ته ورسېږي او غټ بزنسونو ته خو بهترین اپورچونیټي ده. خوشحاله اوسئ، ډېره مننه کوم، سلامت اوسئ. خدای په کاروبار کې برکت وشي. موږ خپل د وطن دغه تولیدات چې ګورو ولا قسم به الله باور نه کوي چې من غوښه اخلو. الله دې خوشحال لره، سلامت اوسئ، سلامت اوسئ، سلامت. ډېره مننه کوم. قدرمن لیدونکو موږ سره پاتې شئ. ما در نمایشگاه وزارت مخابرات قرار داریم. رئیس صاحب سلام علیکم. رئیس محترم خوب هستید؟ به می دوستا اول خودم معرفی کنید، بازی محصولاتتان رو اومدید. زنده باشین، سلامت باشین. به نام خدا، نام مهدی حسینی است. سلز منیجر شرکت رها ارتباط هستم. شرکت رها ارتباط ضمن مجموعه شرکت رهانت است که خدمات و محصولات متنوع را برای مردم افغانستان ارائه می‌کنه. ما یک سری خدمات داریم که تمام مردم افغانستان می‌تونن از استفاده کنن. به صورت عمومی است، مثل وبسایت‌هایی که خود ما اونا را طراحی کردیم. وبسایت مووی داریم، سافت‌ویر داریم، لایف داریم، آموزش داریم. اینا وبسایت‌هایی است که تمامشان هم سرگرم کننده است، هم آموزشی است، هم برای کسایی که کسب و کار هستند و میخوان اپلیکیشن به خود دانلود کنن، مثل کامپیوترهای موبایل، مثل کسایی که ویندوزهای خود آپدیت میکنن، میتونن داخل از سایت‌های ما برن و استفاده کنن. برای کسایی که اخبار میبینن، خبرهای ورزشی میبینن، فوتبال میبینن، کرکت میبینن، میتونن لایو ببینن و از استفاده کنن. همچنین یک سری خدمات دیگه هم داریم برای یک سری از شرکت‌هایی که در زمینه دیتابیس سیستم سازی نیاز دارن. سیستم گودامداری براشون درست می‌کنیم، دیتابیس براشون جور می‌کنیم، وبسایت جور می‌کنیم. خدمات مثل استوریج، اس ام اس اینا رو هم داریم، این کارا رو هم براشون انجام میدیم. همچنین در کنار از ما برند آرلینک هم داریم. برند آرلینک هم یکی از برندهای شرکت رها ارتباط است. ما یک سری از محصولات خود که در داخل افغانستان توسط جوانان افغانستان تولید میشه استفاده می‌کنیم. و اولین شرکتی هستیم که وای فای نسل 6E را داخل افغانستان آوردیم. تمام راوترهایی که ما استفاده میکنیم دوئل باند است و مشکل اساسی که فعلا داخل افغانستان وجود دارد بحث نویز شبکه است. راوترهای فعلا اینا تمامشان تک باند است و زمانی که اینترنت استفاده میکنن مردم به خاطر نویز شبکه ترافیک سیگنالی که وجود داره و مشکل داره میخورن. خدا را شکر اینا و مشکل را از بین برده و یک نسل جدیدی از راوتر هاست. یک سری دستگاه رسیور هم به نام وایز وارد کردیم. دو دستگاه های ما اینا هم وای فای نسل 6E این رسیور است که سر بام مشتری ها استفاده میشه. اینا تمامشان وای فای نسل 6E است. اینا نسبت به دستگاهی که فعلا داخل افغانستان استفاده میشه توانایی بسیار بالاتر داره، قیمت بسیار پایین‌تر داره، پهنای باند بسیار بالاتر شما میتونید استفاده کنید از اینا و در کل یک نسل جدید از اینترنت است. اینا سر بام خانه ها و مشتری ها در کل استفاده میشه. یک قسم دستگاه دیگه داریم. این دستگاه ما اینا برای شرکت های ISP است. سر دکلای خود نصب میکنن و مشتری های خود از طریق اینا وصل میکنن به این دستگاه. این دستگاه باز اینترنت از طریق کیبل ارسال میکنه به راوتر و از راوتر هر کس که بخواد اینترنت استفاده کنه وصل میشه و پسوردش هم میتونه اینترنت استفاده کنه. همچنین دستگاه را داریم که دستگاه پوینت بین دو تا دکل است و جابجای بندویت بالایی را میتونه جابجا کنه، توانایی را داره و کارکردش هم بسیار عالی است. بالکل حسینی صاحب بسیار خوش شدم که معلومات دادید. این سافرها را که شما پیشتر معرفی کردید این توسط انجینرهای افغانستان ساخته شده یا خارجی هم است؟ ولی تمامشان کار خود انجینرهای داخل افغانستان هستند، کار زحمتش میشه. ماشاءالله. چقدر وقت میشه که خامخا زحمت دار از تکلیف بدن؟ چقدر وقت سافرها را جوړ؟ تقریبا اینا در حدود یک سال میشه که یعنی به او توانایی در او حد رسیده که تمام مردم افغانستان بتونن استفاده کنن. قبلا در یک قسمت لوکال بود، یک تایپ خاصی از مشتریای یک سری از کمپانی‌ها فقط میتونستن از این استفاده کنن، ولی حال الحمدلله قدرتی را داریم که برای تمام مردم افغانستان بتونن اینا رو به اشتراک بگذاریم
و بدون از اینکه کدام مشکلی داشته باشن از این استفاده. خیر باشه حسینی صاحب. یک سوالی که در عموم مشکلات مردم افغانستان از بالخصوص در اطراف ولسوالی‌ها، بعضی مردم میگه که ما میخوایم در خانه خود وای فای وصل کنیم، چون سرک هم نرفته و لاین هم تیر نشده، به اون یک سیستم است که از میتونه که از دور و امرای وای فای وصل شود. ولی همین سیستمی که فعلا ما استفاده میکنیم وایرلس است و این نیازی به سیم تلفن یا کدام کیبل خاصی نداره، فقط یک دستگاه سر بام نصب میشه و از طریق از این دستگاه سیگنال گرفته میشه و نفر میتونه هر کسی که بخواد اینترنت استفاده کنه، هیچ مشکلی وجود نداره. چقدر مصرف خاطر به نظر شما؟ همین فعلا وای فای نسل 5 بسیار قیمتش زیاد است و قدرت خرید مردم پایین آورده. همین حال شما اگه داخل بازار خواسته باشین یک اینترنت برای خانه خود بیارین تقریبا 10000 افغانی برای شما سر شما هزینه داره. ولی با وجود این دستگاهی که ما فعلا آوردیم و راوترهایی که فعلا تولید کردیم، قدرت خرید مردم هم بالاتر رفته، به مراتب بالاتر رفته، قیمت‌ها بسیار ارزان‌تر شده و کیفیت بسیار بالاتر شده. خیر باشه حسینی صاحب. در عموم برای مردم افغانستان در تکنولوژی افغانستان مشکلات اساسی چی است که مردم افغانستان به او روبرو هستند؟ قربانتان زنده باشین. بحث تکنولوژی یک بحث بسیار مهم است. تکنولوژی کمک میکنه که مردم افغانستان بتونن بهتر بیاموزن، بهتر یاد بگیرن، علم خود گسترش بدن. و خود همین علم زمانی که فراگیر شده داخل افغانستان جهل رو از بین میبره، بیسوادی را از بین میبره. و ان شاء الله ابتدای هر کار، ابتدای هر اختراع، ابتدای هر دستاورد تکنولوژی است. با کمک تکنولوژی سرعت بسیار زیاد میشه، پیشرفت یعنی بیشتر فراگیر میشه و یک کشور خیلی سریعتر وارد مرحله توسعه میشه. این قسم نمایشگاه که برگزار شده چقدر خوشحال هستی؟ بسیار نمایشگاه مفید و بسیار نمایشگاه خوبی است. ما همراه شرکت‌های بسیار زیادی آشنا شدیم، متوجه شدیم که چقدر مردم افغانستان اطلاعاتشان راجع به اینترنت و دستگاه بالا رفته. واقعا مراجعه کننده‌ای که جمعی آمدن به ما مراجعه می‌کردن او درک نتورکی، درک تکنولوژی را داشتن و نسبت به گذشته بسیار پیشرفت کردن. برای ما جای خوشی است. همراه شرکت‌های دیگه هم تونستیم معرفی بشیم، شرکت‌های جدیدی را پیدا کردیم که اینا فعالیت‌های بسیار خوبی را انجام میدادن، میتونیم با هم همکاری‌های خیلی زیادی داشته باشیم و بسیار عالی است. شکر حسینی صاحب. بخیر باشید. بخیر باشید. بخیر. هموطنان عزیز، ما به دیگه قسمت نمایشگاه میریم و همراه بعضی شرکت‌ها هم صحبت میکنید. امیدوار هستم تا پایان برنامه همراه ما باشید. راغلی ما د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي نندارتون ته، نو دلته زموږ وطن محصولات دي. ورور سره ولاړم، ورور به اول ځان هم معرفي کړي، دغه محصولات به موږ ته هم معرفي کړي. السلام علیکم وروره. السلام علیکم، بخیر راغلاست. خوشحاله او سلامت اوسئ. دغه محصولات دي که موږ ته معرفي کړي. زما نوم انجینر احمدوای ستوري منګل ده چې یو تن د سلطان معصوم مخابراتي شرکت له ارشاد کارکوونکو څخه یم. دا خصوصي شرکتونه دي چې د وزارت مخابرات د اترا ریاست تر امر لاندې فعالیتونه لري. او زموږ شرکت هم د هغو موافقو او ای ګریډ شرکتونو څخه ده چې د 15 ولایتونو د اټوما اتصالات او روشن مکمل د ټاور جوړول او د بی ټی اس انسټالیشن او د هغو وروستني د ستونزو حلول په خپل افغانستان کې د افغاني انجینرانو، مسلکي انجینرانو لخوا انسټالیشنونه د پاور سیستمونه اجرا کیږي او همدارنګه که هغه د هواوی کمپنی د چینایي وسایل دي د نیټورک مثلا مایکروویو دا، جی اس ام دا، بی ټی اس دا، او همدارنګه که د اریکسن کمپنی برانډ دا، او همدارنګه که هغه د زیډ ډي دا، نو دا په افغانستان کې موږ داسې ویلی شو چې دنیاوال دا وګوري چې په افغانستان کې هم مخابرات مخ پر ترقۍ دي، یعنې دلته هیڅ خارجي کارمندان نشته دي چې مونږ ته د نورو بخشونو په څیر انسټالیشنونه وکړي، لایحې جوړې کړي. خوشبختانه مونږ ویلی شو چې په افغانستان کې ماشاءالله ټول ځوان نسل ده، هره تکنالوژي، هر قسم تجهیزات خپله کانفیګر، تیوري استعمالول، وصلول او ټول هیواد ته د هغو خدماتو چمتو کول د دوی ترلاسه کوي. خوشحاله اوسئ منګل صاحب. الله دې کاروبار کې برکت وشوه. خوشحاله اوسئ. دوستانو له موږ سره پاتې شئ، نورو برخې هم غواړو تاسو در ښکاره کړو. تر پایه زموږ ملتیا وکړئ.
دوستان موږ د افغانستان د مخابرات او معلوماتي تکنالوژي په نندارتون کې هستو چې دلته ما سره د کرکټ دوه پیاوړي لوبغاړي سراج احمد او محمد اجمل را سره ولاړ ده. نو د دوی څخه به پوښتنه کوو سراج جان ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړه. که په لومړی کې دغه د نندارتون په اړه وایې چې دغه نندارتون په اړه مو نظر څه شی ده که دا راته تشریح کړي. ډیره مننه خیر اوسې چې موږ ته مو وخت راکړو. ماشاءالله دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې د افغانستان کې داخل په داسې لیول باندې پروګرامونه کېږي او یو قسم ایکسپو ارینج کېږي. دا د افغانستان په انټرنلی اینډ ایکسټرنلی اوورال ګلوبلی دا ډېر ښه تاثیر کوي په خلکو باندې. دا ډېر یو ښه ایمیج د افغانستان وړاندې کوي او موږ په دې باندې ډېر زیات خوښ یو. ماشاءالله ډېر ښه کام دی دا. سراج جان د دغه نندارتون کومه برخه مو ډېره خوښه شوه؟ نو موږ خو ډېرې برخې وکتلې. ماشاءالله هر یو شرکت پکې خپل اډورټایزمنټ کړی دی. دا د سلام اډورټایزمنټ دی. د دوی دا برخه مې ډېره خوښه شوه. دغه رقم نندارتونونه چې جوړېږي د افغانستان د اقتصاد لپاره د افغانستان د پرمختګ لپاره څومره ګټور ده ستاسو په نظر؟ نو دا خو ډېر ګټور پرېوځي ځکه دی چې داخلي چې څومره خلک دي هغوی هم راځي نندارې کوي او داسې پوره من یعنې طریقې سره چې کارونه کېږي بیرون هم خلک راځي او زموږ او ستاسو په اقتصاد کې دا ډېر لوی ګام دی ځکه چې اډورټایزمنټ کېږي او خلک د دې نه بیا ډېره ښه استفاده کوي. ډېر ښه ایمیج وړاندې کېږي. ډېره مننه کوم سراج جان. څو پوښتنه به د اجمل جان وکړم. مهرباني صاحب. اجمل جان ډېره مننه. ستاسو نظر دغه نندارتون په اړه که راته وایي چې ستا نظر مو څه دی د نندارتون په اړه داسې نندارتون جوړ شوی په لومړي ځل لپاره مخابراتو او معلوماتي تکنالوژۍ داسې یو نوښت کړی ده؟ مننه د وخت راکولو نه یو جهان مننه. د دې نندارتون خو زه خو په خپله چې ګورم په دې علاقه کې په دې ساحه کې د دومره د پاک نظم او دومره د اعلی درجې او په اعلی کچه باندې یو ښه نندارتون چې کوم د وړاندې کړی ده او دا د چې کوم آنلاین یعنې په سوشل میډیا باندې د خلکو د شریک کېدو نه وروسته کېدای شي نور هم ډېر چې کوم لیدونکي پیدا کړي د تجارت لپاره د دې نه بله ښه برخه نشته چې ایکسپوګانې جوړې شي. ستاسو په نظر د افغانستان د تکنالوژۍ په برخه کې تر ټولو لویه ننګونه څه ده؟ نو باید چې د دې چې کوم د دې څه ورته وایي اخیستونکي دي چې د هغوی دپاره ښه وسایل او اسانه پکیجونه برابروي. ستا غږ اوس ټول هم اوري. که څه خپل دغه پیشنهاد انتقاد یې که دلته ولید د کومې نیمګړتیاوې کولی شي موږ سره شریک کړي؟ د وروره نیمګړتیاوې خو دغه دي چې د دې شرکتونو که تاسې وګورئ نن سبا ټوله دوره د آنلاین د سوشل میډیا د هر سړی آنلاین کاروبارونه کوي. آنلاین چې کومه سودا ده دا آنلاین په فیسبوک باندې په ټیک ټاک باندې په سوشل میډیا شیر کوي. که چېرته دوی ته لږه اسانتیا او ارزانه پیکیجونه میلاو شي او لږ سهولیات ورکول شي هغه کسان چې خپله سودا انټرنیشنل مارکیټ ته نشي رسولی د دې د لارې به ورته اسانتیاوې پیدا شي. ډېره مننه چې سراج جان ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. دوستانو موږ سره پاتې شئ. نورو دوستانو سره هم غږیږو او هغوی نظرونه هم واخلو چې هغوی د دې نندارتون په اړه څه نظر لري. موږ سره پاتې شئ. دکتر صاحب محترم سلام عرض ادب. اول به دوستا خودم معرفی کنید. باز می محصولات که هستیم شرکت ما معرفی کنید. سلام علیکم و رحمت الله. روزتان بخیر. سلام به بیننده شما. من دکتر سید صلاح سادات هستم، مسئول بازاریابی و فروشات کمپانی تاج وطن. امی محصولات که از به ما معرفی کنید. تاج وطن کدام محصولات که از به بازار عرضه می‌کنید؟ تاج وطن خوشبختانه یگانه کمپانی است که روز افغانستان شیر وارد کرده و او را در اینجا پروسس میکنه و در اختیار هموطنان ما قرار داده. یعنی ما اولین کمپانی هستیم که شیر تولید میکنیم. این شیر ما مربوط کمپانی داناست، کشور سوئیسرلند. ما موادش از ایتالیا وارد میکنیم. در قندار فابریکه داریم، حدود 350 نفر داریم کار میکنن و اونجا ما این شیر را پک میکنیم. امید است که در آینده بیخی پروسس بکنیم و آرزو داریم که یک روز بتونیم میره به بیرون افغانستان صادر بکنیم ان شاء الله. نظر شما درباره این قسم نمایشگاه که برگزار میشه چقدر به مردم افغانستان مفید است؟ این بسیار خوب است. از یک طرف که مردم متوجه میشن که ما این چیزایی در اختیار داریم و خوشبختانه او اجناس یا او اقلامی را که خود ما در افغانستان تولید میکنیم از هر حیث میتونیم به او اعتماد بکنیم، از نظر کوالیتی و کیفیت مواد و از نظر قیمتش. چیزی که در افغانستان تهیه میشه شما می‌بینید که هزینه کرایه گپاش کمتر میباشه. یک مفادشی است که او ارزان تمام میشه مردم و فایده دومیشی است که مردم مصاحب کار میشه و این همچو مجلس ها یا همچو نمایشگاهی که شروع میشه یک پل ارتباط بین همه شرکت ها و کمپانی هاست که دیگر خوب میشناسن و محصولات خود را دیگه معرفی می‌کنیم و از این طریق مردم افغانستان معرفی میشه. بخیر باش دکتر صاحب، سلامت باشید. بسیار زیاد تشکر. خواهش می‌کنم. هموطنان عزیز همراه ما باشید. سالون اول بود
میرم در سالن دوم. پسر ما که از سالن دوم است میرم اونجا هم به شما گزارش تهیه میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. دوستانو د مخابرات او معلوماتي تکنالوژي په نندارتون کې نن راغلی چې شاهین افغان پوستي خدمات ته چې موږ سره انجینر صاحب ولاړ ده. اول به ځان معرفي کړي دا کوم خدمات چې وړاندې کوي اسانتیا وي زموږ هم د خلکو وطندارانو ته وړاندې کوي هغه به موږ ته نوم واخلي. انجینر صاحب کول کې د ځان معرفي کړي د خپل دغه شرکت په اړه کلک معلومات. ډېره مننه که راغلاست تاسو ته وایو د افغان شاهین پوست غټې کورنۍ ته. نوم یې حمیدالله انوري د شاهین افغان پوست مسئول چې په دغه نندارتون کې مې ګډون کړی او ډېر خوشحاله یم. خوشحاله اوسئ. انجینر صاحب دغه محصولات هم کوم ته معرفي کړي دغه خدمات هم کوم ته معرفي کړي کوم برخه کې تاسو خدمات وړاندې ډېره مننه. د موږ چې دي پوستي خدمات دي. په پوستي خدماتو کې چې دي موږ اسنادونه دي، اجناس دي، تحایف دي او لباسونه دي. د شاپو والا اجناس دي مثال د یوه ولایت څخه بل ولایت. دا خدمات مو چې دي په کومو ولایتونو کې اوس تاسو خدمات وړاندې کوي اسانتیاوې خپل مشتریانو ته وړاندې کوي کوم ولایتونه؟ ډېره مننه. موږ خو په الحال تقریبا په 24 ولایتو کې خدمات لرو او خدماتو اسانتیاوې د مشتریانو ته موږ فعاله ډریوري لرو. مثال د کور څخه جنسونه راخلو تر کوره پورې ورته رسوو. دا مو شعار ده؟ شعار ده یا مثال هغه د مشتریانو ته د خدماتو یوه بڼه ده. نو انشاءالله موږ دا خدمات ورته لرو. ډېره مننه کوم انجینر صاحب. خوشحاله اوسئ. مننه. سلامت. دوستانو موږ سره پاتې شئ. د نندارتون نورې برخې هم تر تاسو معرفي کوو تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. بیادر خوب هستید؟ بسیار خوش آمدید. سلام علیکم. روز چهارم نمایشگاه و تقارب ما. خوش باشید، بخیر باشید، سلامت باشید. اول به دوستا اول خودم معرفی کنی، بازی محصولات ما معرفی کنی. سلام مسلم هستم، منیجر گروه کمپانی های اکرمزاده. شرکت ما یک گروه آف کمپانی است. بخش‌های مختلفی را شامل میشه از جمله شرکت صرافی و خدمات کلی اکرمزاده 34 ولایت و 37 نمایندگی سرتاسر افغانستان ما نمایندگی داریم و فعالیت داریم. همچنین بخش پستال، کارگو، تجارت‌های ملی و بین‌المللی، صادرات و واردات فعالیت‌های نیز داریم. نظر شما درباره این قسم نمایشگاه که برگزار میشه چی است؟ چقدر خوش است؟ این نمایشگاه میتونه بسیار موثر باشه و جاهایی که کسب و کارهای کوچک یا بزرگ دارن و عموم مردم که میان از این نمایشگاه ها دیدار میکنن و میتونه یک موثر باشه و عموم مردم جامعه. بخیر باشید جناب مسلم، سلامت باشید. بخیر باشید. هموطنان عزیز همراه ما باشید. ما با دیگه بخشای از بخشی که اینجا ما در سالن دو مادیم پایان برنامه همراه ما باشید. در سالن دوم نمایشگاه مخابرات و تکنولوژی آمدیم. شما تصویر می‌بینید که کابل جان است و این دیگه منار جام غور است. اما درست ایسی سلام. خوب است ان شاء الله بخیر. یک ذره نزدیک شوی ایسی. ایسی خوب است. همین دوستا اول یک خودم معرفی کنیم با ضرور زمین رسانه‌تون که یک معلومات. سایس غلام نبی نقاش هستم. حدوداً 25 سال است نقاشی میکنم. در بخش سوزندوزی است. اینیا سوزندوزی است. این دیگرایش که رنگ روغن است. اینیاش هم آبرنگ است. سه رقم کار داریم اینجا. اینی سوزندوزی است یعنی سوزندوزی است. خانم‌ها با سوزن میدوزه. باز بعض جایش با رنگ کار میکنیم و بسیار تصویر زیبا میشه. و این که از با اوج رنگ است روی کاغذ کار میشه. باز این سبک کارش با اون متفاوت است. و او مناره جام همچنان سوزندوزی است. دمی عرصه نقاشی‌ها که است که مثلا تابلو جور میکنیم کدامی زیاد سخت است؟ سخت آبرنگ است. چون این خراب میشه. اگه خراب شد باز دیگه او دور انداخته نمیشه. تمام مواد ضعیف میشه. از همون خاطر چون یک کار سخت است از همون خاطر هنرمندا کمتر سراغش میره. دمی 25 سال جناب نقاش که شما نقاشی میکنی کارم کردید. دمی 25 سال امو تابلویی که خیلی مردم خوش کرد خودت هم از دل جان را خوش کردی و فروختی کدام تابلو بود؟ ولی او که موضوعش حالی اینجا ممکنه نباشه ولی خودم بیشتر که میپسندم تابلوهایی هست که اوریجینال باشه از زاده فکرت باشه کاپی شده نباشه. اگر کاپی باشه باز معمولا چشم مردم عادت داره و چیزی که ذهنی باشه او رو بیشتر مردم دوست داره و وطنی باشه. وطنی
امی تابلوی که مثال امی تابلوی که سوزان دخترش در کابل جان از دیگه امی قیمت از چند خال بود؟ قیمت از 15000 15000 15000 البته بسیار قیمت پایین گفتیم، ولی معمولا قیمت های تابلو بالا است به خاطر که بسیار سر زحمت کشیده میشه. بازی اویج باز چند است؟ اویج کسه یعنی دهی سایزش کسه 7000 است. باز از اینکه ریزترش ارزانتر است، کلانترش قیمتتر. بازم در حدود 7000 است. امی نظر شما که این قسم نمایشگاه ها برگزار می شود چقدر خوش است؟ در آینده خواست شما از دولت چیست که در کدام بخش باید دیگه میتونه نمایشگاه ها برگزار شود؟ والا خوبی کاری است که مردم ببینه نمایشگاه ها رو که وقتی میبینه یک کمک ذهنیت پیدا میکنه، معلومات درباره نقاشی پیدا میکنه. یک تعداد انگفتی از هموطنان ما که میای بار اول از نقاشی میبینن وقتی قیمت میکنی درش تعجب آور است که چرا قیمت 20000 50000. باز یکی علمی خوبی است که مردم ذهنش باز میشه درباره کارهای هنری و در ضمنش برای ما خوبیش در کجاست؟ به اینکه بالاخره از اون که در خانه باشه بیاید از سم نظر مردم برسه و مردمایی که دوست دارن اهل هنر هستن، اهل کارهای تابلو هستن بیا بخرن و برای ما خوب است برای از اونها. و چیزی که از دولت میخوایم، دولت واقعا خانهشان آباد این قدر که زمینه مساعد کرده که ما حداقل میایم خود آثار خود عرضه میکنیم، بسیار خوش هستیم و زیاد توقع هم نداریم. ما آدمای کم توقع هستیم به خاطر که دولت ما چالش‌های زیادی داره و نمیتونیم از این که بیشتر توقع داشته باشیم. بخیر باشید. در این وقت در حال حاضر پرفروشترین تابلوهایی که نقاشی است کدام است؟ در این نمایشگاه خود ما تابلوی 50000 و 60000 داریم، در جاهای دیگه هست ولی تابلوی ما معمولا از خانه 25000 به بالا نیست. فهمیدم در کدام سوزاندوزیش است، رنگیش است یا زمو رنگ سبانش یا آبیش است؟ در این عرصه کدام نقاشی که است بسیار عالی فروخته میشه؟ معمولا رنگ روغن است. معمولا رنگ روغن است که رنگ روغن معمولا یک چیز جا افتاده، یک تابلوی جا افتاده است. سوزاندوزی یک چیزی است که نو است، معمولا زیاد خوش نمیکنن مردم. یک تعداد باز خوب خوش دارن ولی او بسیار مخاطبش کم است. تشکر جناب نقاش، بخیر باشید، سلامت. هموطنان عزیز، در بخش هنر آمدیم. شما چون تابلوها را میبینید که واقعا تابلوهایی است که این کار هر کس نیست، این کار همو هنرمند است، همو کار نقاش است که همو یک تابلوهای زیبا نقاشی میکنه با دلش که است، همو ذهن سکون پیدا میکنه، آرام میشه. شما تصاویر زیبایی از تصاویری از تابلوها رو ببینید تا پایان برنامه همراه ما باشید. مخابرات و معلوماتی تکنولوژی نندارتون که یاستو زما تر څنګ ګوري چې دا ټول کار د خطاطۍ ده. نو د خطاطۍ په اړه دا زموږ سره خطاط په څنګ کې ولاړ ده، نو ځان به هم معرفي کړي او د خطاطۍ په اړه به معلومات. السلام علیکم حضرت. سلام علیکم. ایسه ښه ان شاء الله جوړ په خیر. اول دغه لیدونکو ته ځان معرفي کړي د خطاطۍ په اړه کلک معلومات. انجینر سعدالله صافی یو تن د ګټونکي د مخابراتي ټکنالوژي نمایشګاه دغه صفای صاحب ډیر خوشاله شوم چې مې دلته ولیدل. د خطاطۍ په اړه کلک معلومات راکړئ. والا دا کارونه چې موږ تاسو ګورئ دا چې جوړ کړي دا ټول د غنمو د واښونه جوړ شوي. اول دا سکیجو کار کوو بالا غنم به د غنم د واښونه د ټول شان جوړوو. هم دا اول خط لیک بالا غنم د کار کوو. دغه ته ما یو عکس ولید، دغه زمونږ د وطن برانډ راشد خان دم د هغه نه جوړ شي د غنمو نه د واښونه جوړ شوی. دم د غنمو د واښونه جوړ شوی. دا ګورئ دا غنم واښو رنګ خپله ده، د باز ځای نه چې تغییرات پکې راوړو دا سوځوو او کار هم کړی دی. لیدونکو ته یې وښیم. دوستانو زمونږ د وطن برانډ انځور خو تاسو ګورئ راشد خان، دا د غنمو د واښو څخه جوړ شوی ده. صفای صاحب څومره وخت ونیو چې دغه انځور جوړ شي؟ دا خو ډېر تکلیف هم بشد ولري. یو هفته وخت نیسي هر انځور یو هفته وخت نیسي. یو هفته وخت نیسي. بیا د دغې قیمت ستا په نظر به څه اوسي؟ والا فعلا خو نو اقتصاد خلک خراب دي، اما قیمت 4000 تر 5000 روپۍ د موږ جوړوو همدا سایز است. تر ټولو هماغه لوړ هغه تاسو چې خطاطي کړی ده، عکس جوړ کړی ده، هغه څو به چې تاسو نمایشګاه ته راوړی قیمت یې؟ تر ټولو 50000. هغه بیا کم یو ده؟ دا نقشه د افغانستان ده، دا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم افغانستان ده. یو قیمتونه چې دي لیکل او کار ډېر وخت نیولی ده. څومره وخت به د افغانستان دوه نیم میاشتې وخت نیولی دی. دوه نیم میاشتې. دوستانو د راشد خان ارمان دغه عکس چې زما ګورئ دا په یو هفته کې جوړ شوی، تقریبا 6000 قیمت لري. تر ټولو جیګ هماغه خطاطي چې شوې ده چې جوړ شوی ده واقعا ډېر زحمت یې مثل صفای صاحب. دغه د افغانستان
نقشه ده چې تاسو ګورئ دا 50000 قیمت ده. واقعا ډیر وخت یې نیولی، صفحه خپله ویلې چې 2 میاشتې وخت نیولی ده، ډیر تکلیف هم لري. څومره وخت کېږي استاد محترم چې دغه خطاطۍ کار کوي دغه په اړه کلک معلومات؟ تقریبا 60 کاله کېږي. 60 کاله کېږي. عادي رنګونه ده، د قالین رنګ، د کاپي رنګونه د دې لپاره چې دا شان ورته رنګ کو یو هفته یو نیم هفته 2 هفتې دا رنګ لمده وبالغه نه بیا ونه کار اخلو استفاده کوو. دغه نندارتون چې جوړ شوی ده نو څومره خوشحاله یې؟ غوښتنې مو څه شی دي؟ کوم برخې سره تاسو ستونزې لرئ که هغه هم وایي انشاءالله تاسو به د هغه ورسوي. والا ستونزې د سره ستونزې لرو چې هم د مشران راځي د غرفو کې منظم باید وګرځي چې څو موږ تشویق شو. راځي همداسې او تېرېږي دا چې وګرځي منظم چې موږ نه اول واخلي څه مشکلات څه لري او مشرانو دا تقاضا لرو چې موږ نمایشګاه ته راځي د هر هنرمند یو تابلو واخلي د خپل دفتر لپاره منظم. هم موږ ته یو شی کېږي هم د موږ هم د فرهنګ عنعنات نور خلک چې دفترو ته راځي ورسره بلدېږي. خوشحاله اوسه فیصل، سلامت اوسئ لذیذ. دوستانو له موږ سره پاتې شئ، نور برخې هم درته معرفي کوو. تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. سلام استاد محترم. بخیر است انشالله. درباره زمین نقاشی یک ذره معلومات اول خود یک معرفی کنید، باز درباره زمین نقاشی یک ذره معلومات. بسم الله الرحمن الرحیم. نام مجتبی حسینی است، یکی از نقاشای کابل. حسینی است، چقدر وقت میشه می کاربار زمین نقاشی رو در حدود 20 سال میشه که ما در عرفه هنر نقاشی فعالیت میکنم. بله. همین نقاشی ها که از چند قسم است؟ یکی رنگی است، یکی یوی است، یکی سوزنی است. بازی کدام قسمش است؟ باز کدام قسمی است که زیاد مهارت داشت؟ بخش کار ما که نوعیت کار ما رنگ روغن است، در روی کنواس کار میشه. دیگه موضوعاتش که ما کار کردیم بیشتر معرفی هویت افغانستان است، کلتور، کلچر، مناظر تاریخی، همیار ما نقاشی کردیم به تصویر کشیدیم. جناب حسینی صاحب، دمی نقاشی که است همین منظره سخت است یا تصویر کشیدن تصویر یک انسان؟ در مجموع نقاشی عرفی، نقاشی مسلکی کلش سخت است، یعنی به مهارت و وقت و تمرین نیاز داره. کسی که نقاش خوب باشه کلش برش ساده است. کسی که هنرآموز است یا تجربه کافی نداره کلش برش مشکل است. یک منظره مگه شکل یک درخت و برگا منظم به قسمی که در واقعیت معلوم میشه ترسیم نشه، نقاشی نشه، معلوم نمیشه. اونم قسم یک اشتباه میتونه که در چهره هم باشه. در چهره که همون چشم قسم چشم یا بینی مثل بینی خوب ترسیم و رنگ آمیزی نشه احساس میشه که ناقص است. دیگه کلش به مهارت زمان و تمرین خود نقاش بستگی داره که اگر مهارت خوب داشته باشه کلش برش آسان و ساده است. در این نمایشگاه که است همین شما بلندترین یا قیمتترین تابلوی نقاشیتان کدام است؟ خب نقاشی یک قیمت است که ما امروز تعیین میکنیم، یک قیمت اصلی از او است که او نظر به بازاریابی و معرفی تابلو و سطح بلند و جاهای مهم در بخش جاهایی که به حساب قیمت گذاری شود به او است. حالا ما از روی به حساب امی استیپ کشور خود یا به حساب امی حالت یک قیمت گذاری برای جریان تداوم امی کار خود یک قیمت گذاری کردیم که ما دوباره بتونیم کار کنیم. به او لحاظ قیمت ها رو آوردیم حساب به سطح پایان که بتونن وطنان متوسط ما هم از نگاه مالی که هستن بتونن خرید کنن. همین جمعی تابلوی که پر سرش در این نمایشگاه فرض مثال قیمتترین تابلوی ما این تابلوی منظره است که ما 55000 افغانی قیمت گذاری کردیم که اگر کس علاقمند باشه بتونه که خرید کنه. همین تابلوی هم که از کدام ولایت زیبای ما است؟ این تابلو از سمت شمال است، فرض مثال مثل استالف، مثل بدخشان اینجا منتها تخیلی کار شده. از چندین سوژه یک تابلو ساختیم. بسیار زیبا است. یک منطقه دقیق نیست، چرا که نقاشی را به خاطر منطقه کسی نمیخره، به خاطر همون زیبایی فضایش میخره. واقعا اما درست گفته نیست، چون که از دم نقاشی که از ذهنیت است باید کاری کنی که از ذهن خود استفاده کنی. واقعا این نقاشی که ما خیلی خوش آمده، چون ما مردم افغانستان کوشش عموما که است در فصل خزان که میشه
امی مالای خود میبرده جایی که مثال وجا درختها باشه شمال زیاد میبره چون انگور جمع میشه باز مردم که از مالا خود میبرده و مالاش تسته شو اون درختای زیبا و امی طبیعت زیبا بخیر باش حسینی صاحب تشکر از معلوماتت سلامت باشید خیر باشید دوستای عزیز ما به دیگه مناطق هم از نمایشگاه میریم تا پایان برنامه ما را هم بگیم دوستان مونږ د نندارتون په دویم سالون کې استو نو ایسه ما سره په څنګ کې ولاړ د ایسه خپل اولادونه هم راوستي دي نندارتون بدون ته ایسه سلام علیکم وعلیکم السلام جوړه ان شاء الله سلام میشه ځوانه اغه لازره کاپری شاباس سلام میشه خاله ایسه محترم دغه نندارتون تر غلې د نندارتون کومه برخه ډیره خوښه شو اول ځان هم معرفي کړئ ما نوم زمریالی میاخیل نو د کابل اوسیدونکی ما نندارتون ته راغلو ولا ټوله برخې ښه ده ټوله ښه ده هر برخې ځان ته معلومات لري ځان ته حساب لري هر شی ښه ده یو هم بد نه ده دغسې نندارتونونه چې جوړېږي د افغانستان د پرمختګ لپاره څومره ګټور ده ولا ډېر ګټور لري او دا مو په خپله د خلک بلدېږي پوهېږي د راځي د ګوري خپله له صنعت له هر شي نه معلومات حاصلولی شي په خپله د ماشومان اوس مال جوړ کړي ویې ګوري هر شی خپله سترګه وګوري افغانستان یې ورځ په ورځ ښه کېږي خوشحاله اوسئ سلامت سلام میشه ته نندارتون ته راغلی چی دې خوښ شه دلته پسر ما که هستی دیگه مربوط صنایع دستی می شود دیگه آقای صاحب همراه ما است آقای صاحب سلام خوب است انشالله شما پیسه را حساب میکنید دیگه مشتری بود یا یک تصویر هدیه کردن خب آقای صاحب محترم دمی اول خود معرفی کنی با درباره زمین محصولات هم کسی یک معلومات ما مفصل بدید با عرض سلام و درود به شما و تمام بینندگان عزیز اسم سعید الله احمدی است مسئول زیورات لعل بدخشان لعل بدخشان این از بدخشان آوردی از کابل است حالا ما سنگاش از بدخشان است ما در کابل چون در کابل کارخانه داریم خود تولیدی داریم که زنها را البته زنها جور میکنن خانم‌ها جور میکنن یارم خانم‌ها جور میکنن بله خانم‌ها جور میکنن یک کارخانه دارن کارخانه تولیدی به نام زیورات لعل بدخشان است ما فروشنده هستیم شما فروشنده هستید دایی که از دمی اینجا که شما مثال این مربوط صنایع دستی هم میشود شما امروز در نمایشگاه وزارت مخابرات هم اشتراک کردید دایی که از امی اطلاعای شکه از امی سنگای لاجورد و چیزا هم هست یا سنگای قیمتی یعنی از امی سنگای عادی البته ما چون قدر سنگای قیمتی را کار نمیکنیم سنگای قیمتی البته قیمت زیاد اقتصاد مردم اجاب نمیکنه که ما سنگای قیمتی داشته باشیم و خیلی ما اگر توانی از این نداریم واقعیت دیگه ما سنگای قیمتی تولید کنیم و فروش کنیم یگان کسایی که مثلا فرمایش داره فرمایشات میده انگشتر فرمایش میده دستبند میده بعضی گپا میده سنگای قیمتی فرشون جور میکنیم و ما همین سنگای نیمه قیمتی که چون از را اساس ما نزدیکتر است تواناییش داریم از همین استفاده میکنیم چون هموطنای ما هم زیادتر همین چی را خوش دارن سنگای نیمه قیمتی است چون لاجورد یک ذره لاجورد بسیار مفاد خوب هم داره استریس و بایگاپا و یا مفاد خصوصیات خوب هم داره لاجورد شاه محصول براتون است قیمتش چند است حضرت سعید سنگ حضرت سعید قیمتش باز چند است این باشه 5 خیر باشه سلامت بخیر باشه سلامت هموطنان عزیز شما تصاویر زیباش ببینید ما میریم به دیگه مناطقی هم با شما معلومات ارائه میکنیم خبرات معلوماتی تکنولوژی په نندارتون کې نن څلورمه ورځ ده نن د پولیتخنیک محصلینو سره ولاړ یم دوی ځینې پروژې جوړې کړې دي چې دلته یې راوړې دي نندارتون ته نندارې لپاره ایښودل کړې دي ایښي دي نو غواړم هغوی سره خبرې وکړم چې کوم شیان دوی راوړي نندارې لپاره ایښي دي کومه پروژې باندې کار کړی ده تاسو ته معلومات راکړي په اول قدم کې به موږ ته هغه یو ډرون هم لیدلی چې هغه ډرون به موږ راوکړي لږ راپورته هغه ډرون چې موږ خو اوس هم په افغانستان کې دا ډرونونه جوړوو نو دا زموږ د پولیتخنیک د محصلینو هغه لاسته راوړنه چې دې په اړه به موږ ته انجینر صاحب معلومات کړي انجینر صاحب دا خو لاس کې ونیسه بیا لږ معلومات زه به مایک نیسم ته هغه معلومات راکړې اول کې دې دغه لیدونکو ته ځان معرفي کړي بیا دغه ډرون په اړه لږ معلومات راکړي څومره وخت کې دې جوړ کړو سمه ده انجینر سمیع الله یم د پولیتخنیک پوهنتون څخه دغه ډرون چې موږ جوړه کړې ده
په دې کې تقریبا څو استادان او زده کوونکي موږ سره همکاران وو. دا ډرون چې ده خپله یو دانه پروسسر لري د آردینو په نامه، آردینو یونو. مختلف آردینوګانې دي او په دې کې آردینو یونو استعمال شوی، سره د بعضې سنسورونه استعمال شوي دي د ام پی یو 50 په نامه، تر څو دغه توازن د دې وساتي. او همدې ډول دغه سنسورو په وسیله او د دغو آردینو په وسیله د توازن برابریږي او همدې ډول موټرو ته سیګنال لېږل کېږي تر څو چې موټرونه په کوم اندازه تاو شي، کوم ورو تاو شي، کوم تیز تاو شي او همدې ډول د ریموټ کنټرول په وسیله چې د ریموټ کنټرول ده د دې په وسیله دې ته سیګنال لېږل کېږي او تقریبا کولی شي چې تر 1.5 کیلووولټ پورې د فاصله ته کیلووولټ پورې دا سیګنال لېږلی شي او سیګنال ورکولی شي. مونږ خو ډرونونه همیشه اکثریت ځایونو کې دغه ډرون استفاده کوو، د کامرو لپاره استفاده کوو. دا باید د کوم مقصد لپاره استفاده کېدي کې کامره شته او که نه؟ د دې مقصد فعلا مستقیم تعیین شوی نه دی، مګر کولی شو چې کامره ورسره وصل کړو. معمولا اصل چې ډیزاین شوې ده د کامرې دپاره ډیزاین شوې ده او همدې ډول بعضې کامپونیټونه بازار کې پیدا کېږي چې چېرته موږ هغه ورسره اضافه کړو، یعنې کولی شو د نور پرمختګ وکړي، مختلف شیان لپاره استعمال کړو. څومره وخت کېږي چې دغه وخت یې ونیو تر څو دغه ډرون جوړ شي؟ تقریبا د کامپونیټو برابرول یې وخت کم ونیولو، مګر فقط بسته کاره یې یوه میاشت شاوخوا ونیوله، یعنې ډېر وخت نه نیسي. څومره نفره په دې کې وایي په دې پروژه کې؟ تقریبا 15 نفره. دلته بیا نور محصولات هم شته، د هغه هم تا مربوط کېږي، نور ملګري مربوط نور کوم محصولات دي تاسو نه معلومات؟ انجینر صاحب درته وایم، ډاکټر صاحب درته وایم، ګولې خو دې کې سلام علیکم. که انشاءالله خو د کمپیوټر ساینس پوهنځي مربوط کړي دا ټول شیان. ستا دغه محصول که ما ته معرفي کړي. فارسی که مشکل نیست که فارسی بگو، ما خو عبری زبان ماست. اول خود یک معرفی کو. اسم ما است محمد صابر وزیری، محصل کامپیوتر ساینس کانتون پلیتکنیک کابل، دپارتمنت سیستم کامپیوتر هستیم. ما یک سیستم عیار کردیم به خاطر دواخانه هوشمند، چون در سطح افغانستان که هست امروز یک خیلی همین پروبلم است که دواها نگهداری نمیشه در درجه خیلی خاص و این خیلی ضرور است که باید دواها در درجه خاص نگهداری شود تا اونا کیفیت خود از دست ندن. ما به خاطر اونا این سیستم را در نظر گرفتیم، هم بخش سافت‌ویر دارد هم بخش هاردویر دارد. در بخش هاردویرش اینا زمانی که درجه حرارت تشخیص میده، مطابق از اون میتونه که هر دیوایسی که به این وصل باشد، ایسی باشد یا یخچالشان باشد یا پکیشان باشد که تغییر درجه حرارت بده به اینا، اونو رو کنترل کند و به اینا الارم بده یا به اینا یک مسیج بده و به اینا صدا بده که تا این سیستم درجه نشان بده که اتومات تا دواها خراب نشه. این به خاطر سیستم هم به خاطر دواهاست. این مکمل به خاطر دواها. ما میتونیم دیگه بخشام استفاده کنیم، فعلا این ما که طراحی کردیم به خاطر دواست. بخیر باشی وزیر صاحب، سلامت باشی. به خاطر دواست درون است که به خاطر بعضی ما با کامرا استفاده میکنیم تا بالا مستقیم مشخص نشه که با کدام هدف استفاده میشه. در پالوی ما که است اینجا یک دیگه سیستم است که این فکر کنم به خاطر مدیریت یاب استفاده میشه. انجینر صاحب معلومات بود. پشتو میگی فارسی؟ خب اول خود یک معرفی کو، باز در باره از این سیستمتون که خلاصه معلومات. بسم الله الرحمن الرحیم. احمد راشد هادی هستم، محصل صنف 4 پانزده کامپیوتر ساینس دپارتمنت انجینری شبکه. این سیستم را که ما جور کردیم سیستم مدیریت هوشمند آب است با استفاده از اینترنت اشیا که این هم دیتابیس وصل است، هم توسط داشبورد مدیریت میشه و قسمی است که توسط کارت RFID کار میکنه. وقت هر کجا کارت میخوره؟ مثلا این شیر برقی است، در بغلش یک کارت RFID ریدرش داریم. زمان که کاربر کارت خود نزدیک ریدر میگیره، شیر برقی برش باز میشه و از آب استفاده میکنه و این محدودیت هم داره. مثلا در طول روز یک کاربر میتونه 10 لیتر آب استفاده کنه. از 10 لیتر مثلا استفاده زیاد شد سرش نرخش بالا میره، مثلا تا 10 لیتر نرخش لیتر 1 افغانی است، بعد از 1.5 افغانی میشه و زمانی که محدودیت از پورش تا بالاش قطع میشه و این قسمت که میبینین داشبوردش است که همیشه کل معلومات ذخیره میکنه و دیتابیس هم است که تمام معلوماتش در دیتابیس هم است. خیر باشی راشد جان. این دیگه به خاطر از وزارت، به خاطر شاروالی، ریاست شاروالی است. با ریاست شاروالی و بله وزارت انرژی و این به خاطر که این دیگه این سیستم اگه بخیر کامیاب شه به خاطر مدیریت آب در کابل خیلی مفید است، به خاطر که کابل روز به روز با بحران آب روبرو است دیگه، به خاطر از موتور شوه، به خاطر از موتورها که است
این سیستم که استفاده شده دیگه خیلی خوب است. بخیر باشید انجینر صاحب، سلامت باشید، بخیر باشید. هموطنان عزیز شما تصاویر زیبا رو ببینید تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. محصولات پانتون کابل است که شما میبینید تکنولوژی است مربوط خب دیگه بدر ما به معرفی خواهد کرد و از کدام پانزه است درباره از این محصولاتی که ایجاد آورده معلومات خودت. سلام بدر، خوب است ان شاء الله. اول خود اگه معرفی کنیم باز درباره از این چیزایی که شما ایجاد آوردید این معلومات. سلام بر شما، محمد امان میرزایی هستم، یکی از مسئولین تازه فارغ شده پانتون کابل، پانزه تکنولوژی معلوماتی و مخابراتی. این محصولاتی که آوردی این مربوط پانتون کابل میشه؟ بله، این محصولات شما میبینین از کارکردها و دستاوردهای دوستای ما هستن که تازه فارغ شدیم. در اینجا پروژه‌ای دارن که آی تو بیس است، آی بیس است، پاور بیس است و روباتیک هستن. ما در این بخش بر شما معرفی می‌کنم یک ربات هوشمند داریم که به نام فایر فایتینگ ما نامش گذاشتیم. در این سنسورهای حرارتی و سنسورهای نوری کار گذاشته است که آتش رو دیتکت میکنه و اتومات میتونه خاموش کنه. و پروژه آی او تی بیس یا اینترنت آف تینگ داریم که نزدیک است بردای SP32 و ماژولای چی کار شده که در وای فای کانکت میشه. از طریق موبایل ما میتونیم میره خاموش روشن کنیم، حتی میتونیم از کشورهای خارج خانه خود خاموش روشن کنیم. و بخشای سولار سیستم ترکینگ داریم که مبتنی به IoT کار شده. این اتومات آفتاب ترک میکنه، هر طرف حرکت کردی هم حرکت میکنه. و بر علاوه از روزایی که سایه باشه ابری باشه ما میتونیم از طریق موبایل را کنترل کنیم. یک سیستم گاز دیتکشن داریم که دوستای ما را جور کردن. یا ما تو بیس است، وقتی که گاز نشر کنه بوی گاز حس میکنه و تشخیص شد یک نوتیفیکیشن برای موبایل ما روان میکنه که دو غلیظیت گاز و نوعیت گاز نشان میده. و بر علاوه از یک سیستم ساوند کار گذاشتیم، مادرانی که نمیتونه از اپلیکیشن استفاده کنه از ساوند بشنوه و گاز نشرش خاموش کنه. بخشای جمر داریم، یک جمر دوال باند است که همزمان بر خط وای فای 2.4 گیگاهرتز و بلوتوث استفاده میشه. رنجش تا 10 متر است. و یک جمر سینگل باند داریم که بسیار قدرتمند است، تا 25 متر شعاع خود اطراف خود میتونه کلش خاموش کنه، تنها برای وای فای است. بخشای ای آی بیس داریم. ای بیس شما میذاره ما. بله. یک اصلی هوشمند اتوماتیک است که میشه جای برون که نمیشه. نه نمیشه، بسیار محکمی را کردیم. یکی از یک سیستم دفاعی برای تعقیب گروز چی است؟ درونا. هدف خود وقتی میبینه قفل میکنه، وقتی قفل کرد سیستم شلیک از من ولی به دست خود ما هست. دیگه از اینکه است ماژولای آی کارش میتونه میره ترینگ میتونه هر چیز هر ابجکت بخوای میتونه قلم میتونه باشه تعقیب کنه، میتونه افراد خاص باشه، میتونه تانک باشه، میتونه تیارای دشمن باشه، هر چی باشه. دیگه از هوش مصنوعی استفاده شده. بله از هوش مصنوعی شده ولی بخشای فایر و چی از آنالوگ جور کرده تا که میزان خطا و شلیک چیزا کم شه. امتحان کدان دپا کده یا؟ بله امتحان شده پانتون کابل، امتحان شده 15 ماه امتحان شده بعد اینجا آمده و یک از پروژه‌ای است که ان شاء الله در بخش از سرمایه‌گذار بیشتر وعده دادن، ان شاء الله بتونیم عملاً سیستم دفاعی به این شکل خودمون داشته باشیم. یعنی اگه از این چیزا جور شده دیگه فهمید دیگه افغانستان هم کس خیلی پشمی در بخش دفاع سیستم دفاعی و اون چیزام که از معرفی نگه بر درون از بخیره. یک درون است که انجینر صاحب از پانزه فیزیک پانتون کابل را جور کرده که بخشای تکنیکش میتونه خودشون معرفی کنه و بر علاوه از ما سیستمای خانه هوشمند داریم برای دود دیتکشن پشت بنر شده و بخشای رادار داریم. یک شارد رنج رادار است تا 5 متر تست شده و ما شکل واقعی‌تر از اینجا جور کردیم که برای لانگ رنج تا 200 متر تست شده. ان شاء الله زمینه و امکانات فراهم شه ما میتونیم یک رادار واقعی که تا چندین کیلومتر بتونه تیارای دشمن را دیتکت کنه ما میتونیم بسازیم ان شاء الله. تشکر، بخیر باشین انجینر صاحب. بخیر باشید. سلام. دوستان عزیز شما تصاویر زیبا را ببینید و دیگه مناطق هم میریم تا پایین برنامه ما را ببینید. ځان معرفي کی به بنو مسئولات په اړه معلومات. سلام ورور. سلامونه ونی کیله الله دې چې جوړ روغ اوسئ. خوشاله اوسئ. کول کې د غلیدونکو ته ځان معرفي کی بیا دغه د اپلیکیشن په اړه د مختصر معلومات. زه محسن صافی یم او موږ دلته اپلیکیشن لرو د مارکیټو په نوم او د نندارتون کې موږ ګډون کړی ده چې خلکو ته اپلیکیشن معرفي کو او خپل خدماتو په اړه خلکو ته ووایي. دا اوس د اپلیکیشن تشریح مارکیټو اپلیکیشن څه ده د آنلاین خرید لپاره هر څه پکې موجود ده، خوراکي توکي، الکترونیکي توکي، آرایشي بهداشتي توکي، کتابونه، هر څه پکې موجود ده. قیمت د بازار قیمت ده،
ډلیوري په کابل کې وړیا ده او ټول جنسونه 4 ساعته ضمانت لري که چېرې خوښ نه وي د مشتري هغه موږ بېرته چینجوو. لاس کې د آیفون 12 نیولی ده زموږ زړه د ویو دغه په اړه لږ معلومات وایي قره کشیم لري دغه معلومات. موږ دلته په چاچاونه ترسره کوو هغه کسان چې دلته په نندارتون کې په چاچاونه کې ګډون کوي یعنې اپلیکیشن ډاونلوډوي ځان ته یوزر جوړوي کولی شي په چاچاونه کې ګډون وکړي او د آیفون 12 پرو ماکس ګټونکی شي په چاچاونه نه هم د ریاست کې انشاءالله چې ترسره کېږي که چېرې څوک ښه چانس یې درلود او بختور و د آیفون 12 پرو ماکس ګټونکی موږ به هم شروع کړو د خیر سره انشاءالله. خوشحاله اوسه پیسې سلامت اوسئ. مننه. خو دا و زموږ خپرونه چې د مخابراتو او معلوماتي تکنالوژۍ نندارتون کې مو درته وړاندې کړه چې دا نندارتون 15 ورځې دوام کوي. دا نندارتون په لومړي ځل لپاره د مخابراتو او معلوماتي تکنالوژۍ په نوښت باندې په لاره اچول شوی و. تر بیا چې زه عطاالله وردګ له ابدارۍ څخه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو خدای بخښونکی الله سپارم د ژوند په ټولو چارو کې بریالي اوسئ.